راشدين في عزة کڅوک دا فکر کوي چې صحابه په دې چې ته بډاګان خلک او تسبیح راغسي یو باغ ګټ کې ناسونه نه صحابه کرام مرد میدان چوته وي چې هر میدان ته دانګل شي او د هر چا لاس تا وولې شي د خلکو او د هر چا د خبرې جواب شي کولای او د هیڅ خبرې ته نه ته غیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبره دغه صحابي دي هغه جمعات کې وی هغه په هر مقابله کې موږ تصور بدل شوی دی فکر زموږ بدل شوی دی ایران او دي ځنې خلکو چې زموږ تصور ګډوډ کړی چې غني صحابه به د خلکو او رسول الله به د خلکو چې جمعات نه وبارته نه وته نه بارته به وتل خو د ایمان سره به وتل او بار کارونه به د ایمان په جامه جوړ د قران په جامه به جوړ د حدیث په جامه به جوړ حکومت ته چې مرال حکومت به د قران او د حدیث مطابق روان د ایمان د څه جوړ شو چې به حکومت کې بل لار نه وپاتې غیر د قران او د حدیث غیر د الله او د رسول خبره ځکه حکومت ترقی کوله ځکه خلکو دعاګانې کوله ځکه خلک خوشاله ځکه خلک تابعدارو دا انقلاب دا د څنګه جوړو عزتمندو دا انقلاب د قران او د حدیث نه د رسول الله د مجلس نه او دا رقم قرباني نه چې چا ځان د ځان ونه د چلې نه کو پجامو باندې چیرې وته جامې مینشته ده نو څنګه بارته وځم چپلې می برش نه دي نو څنګه بارته وځم دا چټیات منغو تاسو یاد کړئ څه چې موجود واغه نعمت د استعمال کا چنو دا هدف نه دی کنه هدف خو آخرت دی دا خو مقصد نه دی کنه مقصد خو آخرت دی د رواج او د ګناه لپاره ما او تاسو همیشه خواري کوي چې پلان کې رواج پورو پلان کې رواج را نه غوښتل کیږي څه خیر به د ژوندۍ کې څه خیر به د کلی او د علاقه کې څه خیر به د خلکو په عمرونو کې او څه دین به په دې خلکو کې پاتې څومره دین به موږ او تاسو کې پاتې صحابه کرام سیرت مطالعه کوي عزت یو صحابي چې ته کال کې مطالعه کوي او هغه صحیح وګورئ ژوندۍ به بدل شي بل کال خیر دی بل صحابي وګوره تاسو به وخت کمی څه شی باندې شي کتل یو کال کې خو یو صحابي سیرت خو وګوره کا به تاسو پته لګي د صحابه کرام څنګه غالب شي ولی غالب شي کومه جذبه و دای سره کوم طاقت دی بس ور پسې غد الله د رضا کې دو طاقت دغه جذبه رب العالمین زموږ استاد زندگی د خیر والا وګړي او الله دې زموږ استاد د زندگی موږ او تاسو وبال نه جوړي اگر کو وبال کې روانه ده موږ او تاسو زندگی ټول وبال او ګناہوں کې روانه یو نیت سم معرض دا کو یا ځوانان خواهش خلاف زمونږ اوساسي هر شی په خواهش روان دي خواهش پیسې ډېر کم خواهشات مې ډېر شي صحت مې ښه شي خواهشات مې ډېر شي تعلیم به ډېر کم خواهشات چوکۍ نشم خواهشات پوره کوم ټول خواهشات زندگی ده صحابه کرامو دا زندگی نه ده تیر کړ حتی کله چې پر اخر اعلی عمر ابن عبد العزيز رحمه الله هغه چیرته اشپز دغه کړي مال لګي وګتاو دی جلوس ته سوچ ورغلو الکه وای دا وګو خو چې بیت المال په مال باندې کوم ور بل شو پاږي کې مصرف شي پاږي باندې دا تودي شي اشپز ته ویل او خزانچی ته ویل چې په ما 2 روپۍ راځي په دې کې دا خو زما شخصي شی نو د بیت المال په ور باندې دا څنګه تودي شي رب العالمین زموږ استاد زندگی سمک والله زموږ استاد زندگی دې نه جوړي خیال ته به د سوال سره مخامخ وصلی الله تعالی علی نبینا محمد